اللهم اشهد اللهم اشهد يا الله تقواشه يا الله تقواشه ثم انصرف. لك حديث كده رازي ده أحنف بن قيس روايته او دا حدیث چې امام نسائی امام احمد راوړی دی هغه وایي چې موږ یو پیر حج له تللي احنف ابن قیس بیا چې کله موږ د حج نه واپس رالو مدینې ته یا موږ حج له تلو مدینې ته رالو بیا وتو حج له یعنې د مدینې نه تلو نو موږ په خپلو کورونو کې چې څنګه راورسېدو سامانونه هم کېښودو په دې کې یو کس راغی او موږ ته دا ووایي چې خلک را جمع شوي دي د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې اول ته را جمع شوي دي هنګامي طور سره را جمع شوي دي بس موږ هم ولاړو وایي چې کله موږ لاړو نو دا خلک را جمع شوي دي په مسجد نبوي کې او په دې خلکو کې علي الزبير بن العوام طلحه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم اجمعين دا غرد صحابه کرام پکې ناسو وی دوی ناسو دغه ټیم کې ودې کې عثمان بن عفان رضي الله عنه او په هغه باندې یو زیړ صادر یا زیړه چوغه پرته وه او په یې کې خپل سر پټ کړی و په دې صادر کې چې راغی نو تپوس یې وکړو اها هنا طلحه دلته طلحه شتي اها هنا الزبير دلته زبير بن عوام شتي اها هنا سعد دلته سعد بن ابي وقاص شتي قالوا نعم او دلته شتي نو یې زه تاسو له قسم در کوم د الله په نوم دې درې کسانو کې او د درې په دیت کې ځکه دا پکې مشران صحابه کرام ناسو طلحه زبير سعد علي دا ټول مشران دي زه تاسو له قسم در کوم د هغه الله په نوم چې د هغه نه علاوه بل څوک د عبادت حقدار نشته تاسو ته د دې خبرې پته شتي که نه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه من یبتاع مربد بني فلان غفر الله له څوک به د دې پلاني خاندان او قبیلې نه دا مربد والي مربد هغه ځای ته ویلی کېږي په عربۍ کې چې کوم ځای کې دا کجوري را جمع کېږي هغه وخت کې د کجورو دا تجارت په مدینه کې عام دی د کجورو د را جمع کولو لپاره به یو خاص ځای و دې کې به را جمع کړي چې وچې شي دا کجورې نو دا ځای به څوک والي او الله به یې وبخي دا اوس تیزي ورکول دا ځای به څوک والي الله به یې وبخي نو هغه ما واخیستو په 5,000 باندې دا ډېر لوی مبلغ دی دا نن سبا د لکاو نه بره خبره ده لکه چې هغه وخت کې پیسه هغه د سرو زرو وه یا د سپینو زرو وه دینار او درهم نو زه بیا په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغلم ما ورته ویل چې یا رسول الله هغه ځای ما واخیستو تاسو خبره کړې وه چې دا ځای به څوک والي الله به یې وبخي هغه ځای ما واخیستو بیا هغه وایي چې اجعله فی مسجدنا واجره لک دغه ځای زموږ دې جومات له راکړه اجر به الله تعالی نو ما هغه ځای ورکړو رسول صلی الله علیه وسلم د هغه جومات کې یو ځای کې جومات یې پرې غټ کړو هسې لوی تجارت دی یعنې د رسول صلی الله علیه وسلم د جومات وګوره مسجد نبوي ته په دې کې دغه ځای چې کوم عثمان بن عفان اخیستی دی قیامت پورې هغه ته اجر او صرف هغه دلته دا کار نه دی کړی هغه وروسته په خپل دور خلافت کې د جومات غټ کړی او دې کې کار کړی دی ځکه موږ دې ملګرو ته دا وایو د الله په لار کې مال لګوي دا نه ضایع کېږي د الله په لار کې مال لګول دا نه ضایع کېږي ضایع هغه دی کوم چې ته جمع کې او منګولې دې پرې لګولي او د جامې غاښونه دې پرې رابند کړي دا مال ضایع دی او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې د صدقې یو ګډ حلال کړی شو او رسول صلی الله علیه وسلم کور ته راغی نو ویسی چلو وکړو عایشې رضی الله عنها ورته ووایي یا رسول الله صرف پتون تې پاتې شوی یو پتون تې پاتې شوی نو تقسیم شوی دی رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي ټول شتي خو یو پتون پکې نشته دې تعبیر ته وګوره ټول شتي یو پتون نشته چې کوم تاسو ورکړی د الله په نوم هغه خو شتي چې نشته هغه د کوم چې دلته پاتې شوی دی نو د الله په لار کې مال لګوي او د لازم نه چې په کروڑه او په لکاو لګي بار بار ما دا خبره ذکر کړې ده چې رب العالمین ګوره دې ته نه ګوري چې چا ډېر زیات مال ورکړو رب العالمین اخلاص ته ګوري زمونږ
سړی غریب دی روپۍ دوه وسره سي دی دا روپۍ دوه ورکړي د الله ته ډېرې ګرانې دي لازم یعنی د خپل د دې مال نه څه نه څه حصه د غریبانو له د الله په لار کې ورکوئ څه نه څه حصه او کله به یو غریب او فقیر ویني چې هغه غریب او فقیر سره مرسته کوي دې ته وایي دینداري کله یو سوال غوښتونکی فقیر ملنګ د خلکو نه سوال کوي بل ویني هغه له خپلو پیسو نه پیسې ورکړي نو دا نه ده چې ټول عمر له موږ یوه خبره راټینګ کړي چې موږ غریبانه او موږ غریبانه او موږ غریبانه اخر دا غربت دې درجې ته کوم نه رسېدلی چې سړی بس مري په ډوډۍ پسې دا چې د بعض خلک نو څه نه څه برخه د خپل مال نه د الله په نوم ورکوئ چې دې مال کې دې څه برخه پاتې شي ټول مه ختموه څه ترې پاتې کړه اگر که تاسو به وایئ چې دا څه ساده سړی دی موږ خو ټول پاتې کړی دی او دی وایي چې ختم یې کوي دا زه وایم ختم کړی یم دی څه نه څه پکې څه نه څه پکې ځان له پاتې کوي دا ختم دی او یا به په دنیا کې اخوا دې خوا کې کوي او یا به ستا بچي اخوا دې خوا کې پاتې دی که ختم دی ختم دی او هغه کوم چې دې مخکې لګلی هغه د الله سره پاتې دی او ډېرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې سړی یوه کجوره د الله په لار کې ورکړي یو کجوره الله د دې داسې حفاظت کوي لکه څنګه چې یو سړی تاسو کې د اس د بچي خیال ساتي وړوکی دی خیال ساتي لوی شي قیامت په ورځ چې راشي دا سړی دا کجوره ویني ټوله به داسې ډکوي د غرونو همره اجر به ورته وایي یا الله ما خو دا نه دي ورکړي الله په لار الله به دوی دا ستا کجوره ورته اجر ورکوي نو چې ته د خپل مال نه څه برخه لازم کړي چې دا به زه ورکوم او دا الله تعالی ډېروي څومره به ته نیکیانو اجر وګټې دا اوس وګورئ که داسې خبره مخې ته راغله الله اکبر نو دې ځای کې ده دا بیه کړې وه روایت کې راځي چې څوک به دا ځمکه ولې الله به له جنت ورکړي نو عثمان بن عفان وایي 3 پیرې جنت بیه کړی دی 3 پیرې عثمان بن عفان جنت بیه کړی یو یې دلته بیه کړی قالوا اللهم نعم مشران صحابه کرام وی په دې خو من ګواهان یو دغه شی دی ولا قسم ورکړ دا الله په نوم چې هغه د عبادت حقدار دی تاسو ته د دې خبرې پته شته چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي من ابتاع بئر روما غفر الله له دا رومه کوی به څوک وایي الله به وبخښي روایت کې راځي الله به له جنت ورکړي دا اوس تیزي ورکول دي څوک به دا کار وکړي الله به وبخښي دا یو کوی د یو یهودي سره په مدینه کې دا کوی ابه دې مسلمانانو له اوبه نه ورکولې که ورکولې په پیسو به ورکول او ډېر به یې تنګول نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي څوک به دا وایي الله به وبخښي الله به له جنت ورکړي وایي ما واغېستو په دومره باندې ډېر ګران یې تا اخېستی وایي بیا راغله په رسول صلی الله علیه وسلم پسې ما ورته وایي چې رسول الله کوی ما اخېستی بکذا وکذا په دومره مال باندې وی ما ته چې عثمان مسلمانانو دپاره یې کړ وقف یې کړ واجرها لک او اجر به ستا داسې وي شوي که نه هغه یو داسې شي اللهم نعم خو بیا دله د الله په نوم قسم در کوم دا اوس دویم ځای و چې عثمان جنت به یې کړی تاسو دې خبرې پته شته که نه چې رسول صلی الله علیه وسلم قوم ته وکتل او د هغوی مخونو ته د تبوک د غذا په موقع باندې چې کله حالات ډېر سخت او دی وی من یجهز هؤلاء غفر الله له دا لښکر به څوک تیار کړي الله به وبخښي روایت کې راځي الله به له جنت ورکړي وی فجهزتهم ما هغه لښکر تیار کړی ده به یې کړی جنت او صحابه کرام جومات کې ناست وو دا شور شغرب شو څه چلېږي بهر ته ووتو په سونو خان عثمان بن عفان راوستي اسونه او دا روپۍ یې راوړې چې واړولې په دې مسینګوي کې چې کړارې جنت دلته عثمان رضی الله عنه بیه کړی داسې مال ته سړی وپس کېږي رب الکعبه داسې ورته سړی وپسېږي الله داسې مال که راکې داسې مال راکړه چې ستا دپاره یې ولګوم او ستا به بندګانو یې ولګوم
او داسې مال مه راکوو چې زه چوکیداري کوم دا خو بل مرض کې به اخته شي لکه چې موږ ځان له په مسلو کې پراته یو نو چې راوزیاتي راته دا مسله راشي چې د مال چوکیداري به کوم کوه نو دا بیا ډېره غټه مسله ده او دغې د لاسه سړي ته بیا ډېرې مسلې لکه چې ټول سوچ تا د څه سره نو بیمار شي سړی ژوند یې لنډ تنګ شي مال دې شي نو یې داسې شي او که نه وشي او یو داسې شي ثم انصرف بیا یې دوي اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله ته ګواه شه یا الله ته ګواه شه ثم انصرف بیا لاړ اوس دلته یو سوال زړه کې راځي تاسو ته سوال زړه کې راځي چې دا خبرې څه دپاره ورته ویلې هسې اوږده ناست دوی دې قصې ته غوږ دی چې یاره دوی خو سوال اهم دا دی چې عثمان بن عفان ډک جومات ته راځي او دا خبرې کوي بیا ځي یې هم نه چا عثمان ته ویلي دي چې ته راشه اخر دا کار یې ولې کړی دی نو یاده کړي دا دور خلافت د عثمان بن عفان دا دغه قصه ده او په هغه باندې خوارجو اعتراضات کړي چې دی خپلوانو له ترجیح ورکوي دی فیصلې برابر نه کوي دی دا نه کوي دی دغه نه هغه ورغې د دغه دشمنانو دغه لیکولو دپاره او د دغه منافقانو چې کومو پکې منافقت کړی و هغوی ته دا راښکاره کړه چې ګوره ما دا کارونه وکړي تاسو چې په ما اعتراضات کوئ نو ما خو جنت درې ځایونو کې بیه کړی دی یو سړی چې بېدینه وي جنت به یې کوي او یو سړی چې بېدینه هغه ته رسول صلی وسلم دا وایي چې الله ته بخلی ځکه د تبوک د غذا په موقع باندې چې کله د مال او د سامان هر څه راوړو رسول صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم وویل د نن نه بعد عثمان چې څه کوي دله څه نقصان نه ورکوي دی جنت آیا رسول صلی الله علیه وسلم د یو بېدینه سړي باره کې داسې ویلی نشي نو دی هغوی ته دا خبره وروله او په دې خبره باندې دلیل وګرځو دا مشران صحابه کرام ځکه د هغوی ته پوه شو لکه علي بن ابي طالب ناست دی سعد ناست دی الزبیر ناست دی طلحه دا مشران صحابه کرام دي یعنې واورئ دا مشران په دې خبره ګواهان دي زه په دې کې دروغجن دی